سلامونه د ودان ټي وي یوټیوب چینل لیدونکو راغلی یو د ماڼوګي ولسوالۍ ننګلام بازار ته د ننګلام بازار بیلابېلې ښکلاګانې درته ښایو دلته به د ځینو ورونو سره خبرې اترې هم لرو زموږ سره پاتې شي. لیدونکو دا چې یو ورور مې ترڅنګ دی د دې سره خبرې کوو. وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی؟ حنیف الله یم د بارکنډۍ څخه. ښه د بارکنډۍ. دلته څه دوکانداري لرې که همداسې راغلی؟ همدلته مې دغه دوکان ساز کړی دی، دلته دوکانداري کوم. څنګه دوکانداري دې څنګه ده؟ بس ښه ده، ګزاره کوي الحمدلله. څه وخت پکې پاس کېږي؟ وخت تېرېږي انشاءالله. ښه دی. ښه دا راته ووایه چې په دوکاندارۍ کې دې تر ټولو ښه خاطره څه ده؟ بس ټول ژوند خاطره دی، خو بس دا دی چې ډېرې ښې خاطرې هم پکې شته دي، بدې خاطرې هم پکې دي، خو تا ته کومه یوه خاطره؟ یوه ښه خاطره دې راته دوکانداري وه چې ته ډېر خوشحاله چې یاره دا ښه وخت په ما باندې راغلی و. بس ښه وخت په موږ باندې په دې کوچني اختر کې راځي، دا 2-3 ورځې چې په موږ باندې ډېر رش راځي او پای کې ډېر خوشحاله. او کله داسې کوم اختر کې خفه شوی چې چا نه بسکټ قرض وړي او ستا ورته فکر نه وي؟ نه انشاءالله داسې څه مشکل خو نه دی راغلی. نه لکه تاوان نه کېږي که نه؟ تاوان سره نه مخ شوی. واه کوم تاوان سره نه مخ. صحیح شه. زه ښه یوه ټوکه راته وکړه. نو ټوکه خو په دې کې به ته پاتې راشم او فلخال خو راته کومه ټوکه نه ده یاده او په دې کې به ته پاتې راشم. ښه ډېره مننه، تا ته ښه وغواړم. لیدونکو دا چې یو ورور مې ترڅنګ دی د دې نه پوښتنه کوو. وروره ستړی مه شې او نوم دې څه دی؟ ستړی مه شې وروره، څنګه څه؟ نوم مې عارف الله مشال دی او د ننګلام د کلي اوسېدونکی یم. ښه ماشاءالله ډېر ښه هوټل دې ساز کړی دی. دا میان دې وطني دي که نه پارمي دي؟ دا وروره وطني میان دي، پوه شولې. دلته دې سیندونو کې نیول کېږي او خلک یې راوړي، تازه په تازه یې راوړي او موږ یې پخوو او بس مستریانو ته یې ورکوو. همداسې تازه په خلکو تازه په تازه مې خلکو ته یې ورکوو. ښه د بازار د پارمي میانو سره ستاسو د ریټ څومره فرق دی بې؟ نو پارمي میان چې کومې ودي که نه خو زاړه میان یې پوه شولې ډېر وخت کېږي او دا تازه دا خلک په دې سیندونو کې نیسي بیا یې موږ له راوړي. د دې او د هغې د ریټ تفاوت شته دی. څومره تفاوت دی تقریبا؟ نو که دا هغه په ورکوي دلته کیلو چې کومې دا 160 روپۍ ورکوي او موږ کیلو چې دا ورکوو په 400 روپۍ. وطني میان دي تازه. وطني میان دي. او دلته چې بیا څوک راشي تا خو اوسه پورې خو څوک دا نه وایي چې نه دا وطني نه دی یا دا نه دی یا هغه نه دی؟ دا خلک خپله پېژني که نه، وطني میان هم پېژني او پارمي میان هم پېژني. نو دا وطني میان چې کومې دي دا سیلبین راځي، بس خلک یې ډېر ښه خوښوي پوه شوې. دا بس ډېره ښه مزه هم کوي پوه شوې. تازه میان دي او بس تاسو به وڅکئ وبه ګورئ پوه شولې. او چرګان دي څنګه دي؟ چرګان دا پارمي دي که نه دا وطني دلته؟ نه دا چرګان چې دي دا پارمي دي، دا پارمي چرګان دي او بس دا پارمي چرګان پکوو. څنګه ډبل کار دې شروع کړی دی؟ مایان چې دی وطني خرڅي او چرګان چې دی پارمي خرڅي؟ دلته چې کومې ودی که نه چې وطني چرګان چې کومې ودي هغه خلک د یخنۍ دپاره استعمالوي او دا چې کومې ودي که نه دا همداسې سیجي چرګان دي پخوي او بس خلکو ته یې ورکوو. تاسو خو په پارمي مایان نه لرئ که نه صرف وطني لرئ؟ موږ پارمي میان نه لرو، موږ ټول وطني میان استعمالوو. او څنګه دوکانداري دې څنګه ده؟ بازار دې څنګه روان؟ ماشاءالله الحمدلله بس کار ښه روان دی. بس په هر حال شکر ایستل پکار دی. شکر ایستل پکار دی او ګزاره کېږي، بس ټیم پاس کېږي. ځه الله دې وکړي چې دا ستاسو کاروبار الله نور هم ښه وچلوي او تاسو ته ښه وغواړم. بس د تاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې موږ سره مرکه وکړه. بس ډېر خوشحاله شولو چې وم لیدلی. ډېره زیاته مننه. لیدونکو دا چې یو بابا مې ترڅنګ ولاړ دی او ډېر ماشاءالله ډېرې ښې ګنډېرۍ لګولې دي. دې سره خبرې کوو. بابا ستړی مه شې او نوم دې څه دی؟ نوم مې عاشق الله دی او به دا ګنډېرو کار کوم رول نه.
دا د ګنډېرو کار څونه وخت نه کې دا تقریبا داسې وه چې د ننګلام کې د 14 کالونه کوم ماشاءالله 14 کالونه هم دا ګنډېرې خرڅې تا اوس پر بعد یو دکان نیولې وې کنه چې 14 کالونه ګنډېرې خرڅې نو بس دونه به څه نه نو دا اصلي نیم زلو به بعد چې بس هغه مونږ ته څه دکان نه ها په وړو جمی کې دا خرڅې کنه دی جمی کې دا خرڅې وړو کې چی وړو کې به شربت خرڅو وړو کې شربت خرڅې څنګه ژوند څنګه روان دي سره الحمدلله خبره او دا غنې هم دلته خپل کې کنه کته ننګرهار نه لګ ننګرهار نه راوړل ننګرهار نه دلته غنې راوړل ګنډېرې ته خرڅې لکه سخت نه ده او سخت خو ده دا چې دلته تاسو خپل غنی کول به هم خرڅولې خانه ولې نه خو بدل ته نشته داسې خلک چې وکړي خو خپل وکړه یو تن مطلب به هغه نه ساريږي هغه به خلک مات کوي به غوړي ها او دا په څو ورکوي تاسو کیلو په حساب ورکوي کیلو په حساب ورکوي دا په څو ورکوي کیلو 50 روپے کیلو 50 روپے کیلو ها زمانه نه کاګه ډیر مننه پیژنکو دا چې اورور مې ترڅنګ ولاړ دی او د پنیر او د لوبیا او د مرخانو دکان دی د سره خبرې کوم ورور استړی مشه او نوم دې څه دی خیر سمانه نوم مې سهیل دی ننګلام اوسېدونکی ها دا پنیر او دا شیان چې دی دا همدلته خپل جوړوي که د بره نورستان نه ته راځي نه بره نورستان نه راځي دلته څه شی نشته ټول د نورستان ها دا خپله تاسو نه جوړوي مطلب نورستان دی د نورستان د پنیر خلک ډیر صفت کوي دا ولې ځکه چې دا ښه پنیر دی د نور پنیر غونده کې نه دی لکه دا اوس تازه پنیر دی دا بیا بېکاره دی لکه دا نور پنیر څنګه دی د هیوې او دا نورستان او دا ډېر فرق لري دا چې دی یو ټول غوړي لري دا غوړي ترې نه وباسي بل دا هیوې هغه چې دی دا ټول قروت غونده کوي او دا چې دی خاص شوده دي ښه پنیر دی دا که نه او مرخاڼۍ دم نورستان نه راځي کوم دم ته خپله کېږي ستاسو دا هم د نورستان نه راځي نورستان ښه مرخاڼۍ به دا ښه مرخاڼۍ هو او لوبیا لوبیا ټول د نورستان مطلب ستا د دکان د نورستانو دی نو نورستان ها او دا شیان خلک د ډېر شکایت کوي دا ډېر ګران پروشه دی ګوره انشاءالله بس پوښتنه دې وکړي بادان ولا 100 روپۍ ارزان نه غب د سره لګو مو سب مونږ ته چاته سندې موږ سره غب لګو دا راته و چې دکانداري کې دی تر ټولو بده خاطره څه ده چې وخت دی مال غسته یو هغه به باندې ارزانه شوی یاره داسې بده خاطره به انشاءالله نه راغلی او دکانداري ده نو بس همدغه بعضې وخت کې داسې چې دکانداري ونه چلېږي سودا وکړو خلکو پیسې پاتې رامدې بیا دغه بس لږ مشکل هیڅ سړی درته ولاړ ښه خاطره دې څه ده چې کله دې مطلب پنیر ارزان اغوستی یو بیا یو دم ګران شي بیا خو به ډېر خوشحال یې که نه نه دغسې دا خو راځي دکانداري ده چې ګټه وکړي خپل هر سړی خوشحاله زه ډېره مننه استاده پیژنکو دا چې یو بل ځوان مې ترڅنګ دی د دې نه پوښتنه کوو وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم عبدالصبور ابراهیمي دی او د دې ځای اوسېدونکی یم نو ابراهیمي صاحب دا راته وویل چې په څه کار بوخت یې ته خپله والا زه خپله استاد یم وروره استادي کوم ښه ماشاءالله چې استادي کې دا خو یو ډېر ښه مسلک دی مننه خیر اوسې په شخصي مکتب کې استادي او په شخصي مکتب کې استاد یم مؤسسې سره من کار کوم ښه مؤسسې سره محلي ټولګی لري محلي ټولګی لري ماشاءالله ډېر ښه څومره شاګردان لري والا شاګردانو تعداد خو مثلا ځینې صنفونه زما خپله 1 دېرش دی ځینې 15 دېرش دی بس ټولګي پورې فرق کوي دا راته وایي چې په ننګلام بازار کې کاروبار د څه شي ډېر زیات دی والا وروره دلته کاروبار د خاص کاروبار نشته بغض د دکان نه دی او دغه د موټر سورلانې خلک نور د خاص کاروبار دلته نشته دی مطلب دا هوټلونه فکر کوم دلته ډېر دي نور داسې خاص هوټلونه مشته خو داسې مازه نشته دی او داسې خاص کار نشته چې مثلا سړی اقتصاد برابر شي صحیح داسې ګزارې والا دی بس د خلکو ژوند روان دی بس گزاره کوي ستا نه ډېره مننه استاد خیر اوسې مننه تاسو نه هم ډېره مننه چې دلته راغلی او زمونږ د ننګلام او د پیج احوال مو واخیستو ډېره مننه خدای هم هر کله راوله ژوندي اوسئ بس دا خو زمونږ ځای دی انشاءالله موږ به بیا هم راځو ډېره مننه
لیدونکو په ننګلام بازار کې زموږ خپرونه همدومره وه د داسې نورو ښکلو خپرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بلې خپرونې موږ له راکړئ اجازت د خدای په امان